ظالمانه فرمول ده. زه یې تاسو ته وایم زړه مو چې کوئ که نه غوړي راواخلئ، د غوړیو په منځ کې چې دی جوار واچوئ، سر یې بند کړئ تر څو په اساسي شکل ستاسو پولۍ تیارې شي. کله مو چې پولۍ تیارې شوې دا راواخلئ په یو پلاستیکي کاسه کې یې واچوئ او د هغې نه وروسته دا پولۍ ښې صحیح میده کړئ. کله مو چې په اساسي شکل میده کړئ اوس یو 2 کاشوګې سمنټ راواخلئ، ټوکې نه کوم رښتیا وایم. سمنټ ورګډ کړئ او په اساسي شکل یې سره ګډوډ کړئ، د هغې نه وروسته سوډا ور واچوئ او د سوډا نه وروسته د دې سر وتړئ، ښه صحیح یې وښوروئ. اوس تاسو کولی شئ دا د خپلو کوټو یا اتاقونو یا ویلې په کنجونو کې وکاروئ. که چیرته میږیانې، کاکروچي، ګونګوټی او یا موږکانې دا مواد خوري خو د تاسو د کور په منځ کې نه مړه کیږي. په مجرد د دې چې دا مواد وخوري د دوی طبیعت خرابیږي او غواړي هغه کور پرېږدي، نو دوی 6 ساعته وخت لري تر څو هغه کور پرېږدي او کله چې هغه کور پرېږدي د دوی جسد به تاسو د باندې پیدا کوئ. ضرورت نه لري چې موږک مړ شوی او تاسو د لکۍ نه نیولی د باندې وغورځوئ. د دې خوراک په خوړلو سره هم مري هم ستاسو د کور نه وځي. نو که چیرته غواړئ داسې یو کار وکئ حتما یې وکئ، ستاسو خوښه. ما خو کوم څه نه دي ویلي، زه قاتل هم نه یم.